د کالیفورنیا ایالت کې د CalFresh یا خوراکي مرستو پروګرام په اړه نوی فدرالي مقررات عملي کېږي چې له مخه به ځینې کسان اړ وي څو د مرستو د دوام لپاره ځانګړي کاري شرطونه پوره کړي. د نویو مقرراتو له مخې هغه بالغ کسان چې روغ وي یعنې صحت ولري، د کار کولو عمر کې وي او اولاد ونه لري باید لږ تر لږه په اونۍ کې 20 ساعته یا په میاشت کې 80 ساعته کار، مسلکي روزنه، رضاکارانه خدمات یا بل منل شوی فعالیت ترسره کړي، یعنی باید دغه کارونه ترسره کړي. که څوک دغه شرطونه پوره نه کړي ممکن د هغو د CalFresh خوراکي مرستو یوه برخه کمه شي یا بشپړ بند شي. خو دا قانون پر ټولو نه تطبیقیږي. لاندې کسان اکثره له دې شرطونو مستثنا دي، یعنی زاړه کسان چې هغې زاړه عمرونه ډیر دي، معلولیت لرونکي افراد، امیدوارې ښځې، هغه کسان چې د روغتیایي ستونزې لري او ځینې نور ځانګړي حالات لرونکي کسان. دا کسان ورنه مستثنا دي. دا ایالتي چارواکو په وینا د دې بدلون هدف د خلکو د کار کولو تشویقول او د فدرالي قوانینو سره همغږي ده. که تاسو یا ستاسو د کورنۍ څوک CalFresh ترلاسه کوي، هڅه وکړئ چې خپل کیس ورکړه یا اړوند ادارو سره اړیکه ونیسئ تر څو د خپلو شرایطو په اړه دقیق معلومات ترلاسه کړئ. دا معلومات تنها عامه پوهاوی لپاره ما جوړ کړی دی. تاسو که چیرته کوم مشکل لرئ او کومه پوښتنه لرئ تاسو بیا کولی شئ چې خپله اکاونټي ته یا کوم ځای کې چې د دوی دفترونه نږدې دفترونه دي کولی شئ چې هلته لاړ شئ، هلته کیس ورکران دي، کیس منیجران دي، هغوی سره له نږدې نه وګورئ، هغوی به تاسو لپاره بهتره تشریح کړي. بیا هم ژوندي اوسئ. ډېره مننه کومه. خدای دې وکړي چې دغه معلومات ستاسو خوښ شوي که ویډیو مو خوښ شوی د نورو دوستانو سره چې په کالیفورنیا ایالت کې اوسیږي دغه ویډیو ورسره شریک کړئ تر څو دغې خبر څخه باخبر اوسي. په خدای مو سپارمه. ژوندي اوسئ. سلام علیکم.